خدایا امید لرم همیش دستا د فضل کرم تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم خدایا امید لرم همیش دستا د فضل کرم تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم ایمان کامل راکړه پدې په یم خالق زما ایمان کامل راکړه پدې په یم خالق زما هر څو دوری دوری لاړ شم اخر تا درځم تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم خدایا امید لرم همیش دستا د فضل کرم تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم په هر منځ کې می دا سوال دا یا رحیم رحمانا په هر منځ کې می دا سوال دا یا رحیم رحمانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العلي العظيم. محترم مسلمانانو دی امر بالمعروف خفرونی درنو اوریدونکو دی موږ سبق سدا غا دی اوداسفو فرضو کی دا فرض هغه ته ویل کیږي چې منکر کافر ده او نه کوونکی چې یو سړی نه کوي او کوم عذر نه لري دی سړی ته فاسق ویل کیږي او دا سړی مرتکب دی ګناه کبیره ده. فرض عام ده که داخلي وي هم فرض ورته وایي او که له شي څخه خارج وي هم فرض ورته وایي او که چیرې په شي کې داخل وي لکه په لمانځه کې داخل سجده ده دې ته رکن ویل کیږي او له لمانځه څخه خارج او دسته دې ته شرط ویل کیږي. داخلي فرض ته رکن وایي او خارجي فرض ته شرط وایي او عام چې دواړو ته ویل کیږي هغو ته فرض ویل کیږي. فرض داسې یو شی ده مثلا په اوداسه کې د مخ فرې مینځل فرض دی. دغه مخ فرې مینځلو کې که مازې کمه حصه له چا چې فاته سي یو ټکی و کمه اندازه له سړي چې په مخ کې فاته سي اودس زر زر وکړي د دې سړي اودس نه کېږي چې اودس یې نه وصول لمونځ هم نه کېږي. نو په هر فرض کې ډېر احتیاط پکار ده. ټول مخ فرې مینځل فرض دی که په مخ کې یا په لاسو کې او یا په پښو کې اگر که کمی سوي اگر که یو ټافی وي خدا چې سپین پاته شي او اوبو نه ورته ورسیږي د دې سړي اودس نه کیږي. پرې مینځل بیا دا معنا لري امام صاحب وایي را د محتار راخیستې دي چې پرې مینځل دې ته ویل کیږي چې سړی به په اندام باندې اوبو اچوي او سره لا سسیده اقل اندازه او کم اندازه پیدا وشي 2 ساسکې باید تیر وساسي. که سړی داسې وکړي چې اوبو پرې واچوي او اوبو تیر ونه ساسي دې ته بیا مسح وایي او یا دې ته بیا غوړول وایي. دا داسې ده لکه سړی چې یو اندام غوړوي. نو فرې مینځلو معنا دا ده چې اچول د اوبو دي په اندام باندې سره له څاڅکو تویېدلو چې کله د په اندام باندې اوبو واچولې او څه څاڅکي تیر ولوېدل تیر توسو له اندامو چې دې ته ویل کیږي فرې مینځل. نو د اوداسو فرضونه 4 دي او دا 4 سره فرضونه یا ثبوت اوداسو په هغه آیات مبارک باندې ثابت ده چې موږ کوم آیات تاسو ته تلاوت کو. اول فرې مینځل د مخ دی. په اوداسه کې فرې مینځل د مخ فرض دی. اندازه د مخ د فرې مینځلو دا ده
سی د تندي د ویښتانو له شنه کېدا څخه د زنې لاندې د غوږ له یوې نرمۍ څخه تر بلې نرمۍ پورې. دغه اندازه د مخ د فرض اندازه ده چې دغه اندازه به خامخا پرېمنځي، که یې نه پرېمنځي اودس دې نه صحیح کېږي. دوهم فرض پرېمنځل د لاسو دي. لاسونه پرېمنځل سره له سوګلونو. سوګلونو هغو ته ویل کېږي، یو بند هغه اول بند ده چې د مړوند ورته ویل کېږي، دوم هغه بند چې سنګله او مټ سره وصل کوي دې ته سوګلونه ویل کېږي. سره له سوګلونې پرېمنځل د لاسو فرض دي. لاسونه هم داسې فرض دي که چیرې اگر که یو کمه اندازه له سړي چې په اوداسه کې فات سي د دې سړي اودس نه کېږي. دریم فرض چې د هغه د اوداسو کې مسح کول د سر دی. اگر که آیات کې راځي الله تعالی جل جلاله وایي وامسحوا برؤوسکم، او دغه آیات مجمل ده، معلوم نه ده چې نبی علیه السلام د دې آیات تفصیل کړی دی، له اجمال څخه تفصیل ته ایستلی ده. روایت کې راځي مغیرة بن شعبة روایت کوي چې نبی علیه السلام وی کنډوالی د قوم تراغی د حاجت لپاره. ورسته له حاجته نبی علیه السلام اودس وکول او مسح د صرفو څلورمه حصه باندې وکوله. نو دغه حدیث څخه د دغه مسح اندازه معلومه سوه چې څلورمه حصه مسح کول د سر فرض دی. که چیرې سړی سر دومره مسح کړي چې هغه څلورمې حصې ته نه رسیږي، بیا د دې سړي اودس نه صحیح کېږي. څلورم فرض د اوداسه چې دی هغه پرېمنځل د پښو دي، خو پښې چې پرېمنځي سره له بیړیو، یعنی بیړۍ هم په پرېمنځلو د اوداسه کې داخلي دي. نو که چیرې خدا نخواسته سړی پښې پرېمنځي، بیړۍ نه پرېمنځي او یا بیړۍ پرېمنځي خو پښو کې یو څه اندازه سپینې پاته شي، اوبه نه ورته ورسېږي، په دې باندې اودس نه صحیح کېږي، او بلکې مکمل هر اندام به پرېمنځي او په احتیاط باندې به پرېمنځي. داسې نه وي چې کوم برخه په اوداسه کې پاته شي او د دې سړي اودس خراب شي. چې کله اودس خراب شي بیا لمونځ هم نه صحیح کېږي. د اوداسو سنتونه 14 دي. سنت د نبی علیه السلام فعل ته ویل کېږي. دغه د نبی علیه السلام فعل سنت ورته وایي. دا په دوه قسمه ده، یو سنت مؤکد دی، یو سنت غیر مؤکد دی. هغه فعل چې په هغه باندې نبی علیه السلام همیشه والی کړی وي او بې له عذره یې نه یې پرېښي، دې ته سنت مؤکد ویل کېږي. او سنت غیر مؤکد دې ته ویل کېږي چې نبی علیه السلام پرېښي وي بې له عذره. نبی علیه السلام او یا صحابه کړي وي او بې له کوم عذره یې پرېښي وي، دې ته سنت غیر مؤکد ویل کېږي. سنتونه په اوداسه کې 14 دي. اگر که په کتابو کې مختلف راځي، چا 14 راخیستی، چا کم راخیستی، چا زیات راخیستی، خو هغه له دې وجنو چې په دې کې کموالی راځي یا زیاتوالی راځي. خو بعضې علماو سنت په مستحبو کې داخل کړي، بعضې سنت جلا ویلی. نو که چیرې یو سړی په اوداسه کې ټول سنتونه او ټول مستحبات په جای کې بیا له ده څخه کوم شی په اوداسه کې نه پاته کېږي، نو کموالی زیاتوالی د سنتو چې په کتابو کې مختلف رقم راځي، هغه داسې نه ده چې په دې باندې سنت پاته کېږي، بلکې یو کتاب چې کم راخیستی هغه بیا هغه نور باقي په مستحبو کې داخل کړي وي، او یا چا چې زیات راخیستی وي هغه مستحبات یې بیرته په سنتو کې راوړي. نو مطلب دا ده که چیرې یو سړی په اوداسه کې ټول شیان عملي کړي، نو له ده څخه کوم شیان نه پاته کېږي. دغه 14 سنتونه چې در مختار راخیستي دي، یو نیت کول دي، دوهم بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي، دریم لاسونه پرېمنځل دي تر مړوندو پورې، څلورم مسواک وهل دي، پنځم خوله پرېمنځل دي او شپږم پزه پرېمنځل دي، اووم د ږیرې خلالول دي، اتم د ګوتو خلالول دي، نم 3 وارې هر اندام پرېمنځل دي، لسم د ټول سر مسحه، 11 د غوږونو مسحه، 12 اودس په ترتیب سره کول،
ترتیب سره سره کوم چې په آیات کې راغلي دي فیغه ترتیب سره. اول په آیات کې مخ راغلی دا سړی باید اول مخ فری منځي، بیا لاسونه فری منځي، بیا مسح د سر وکوي، بیا ورسته پښې فری منځي. 14 فرله فسې فری منځل. فرله فسې دا معنا چې یو اندام لا وچ سوی نه وي بل اندام فری منځل. نو دغه سنتونه د اوداسه 14 دي. دا سنت سنیت کول دی. نبی علیہ السلام وای انما الاعمال بالنیات، اعمال سیدی یا دی اعمالو ثواب سیدا غفو نیتو سره ده. کچیر یو سړی اودس کوي او فاوداسه کې دا نیت وکي چې زه اودس کومه د دې لپاره چې زه د الله تعالی فریضه فی ادا کما، او یا زه فاوداسه سره الله تعالی ته نږدېوالی حاصل کما، یا هغه شی چې په ما باندې فرض ده په ما باندې واجب ده هغه ادا کوم. نو که یو سړی فو اوداسه کې نیت وکي دغه اودس عبادت ګرځي. که چیرې یو سړی اودس وکوي او نیت د عبادت نه وي کړی بلکې اودس د دې لپاره کوي مخ لاسونه پښې پرېمنځي مسح کوي د دې لپاره چې اندامونه یې ساړه سي، نو دې سړي چې نیت نه ده کړی اودس یې صحیح ده، خو کوم ثواب چې په اوداسه باندې مرتب ده هغه ثواب یې نسته. نو د دې لپاره چې د دې سړي اودس عبادت وګرځي. اگر که اودس یو آله ده مقصود چې د هغه لمونځ کول دي یا تلاوت کول دي یا نور عبادات چې هغه بې له اوداسه نه صحیح کېږي. اودس یوه آله ده یوه واسطه ده، خو بیا هم که یو څوک دا غواړي چې د ما اودس عبادت وګرځي هغه باید اوداسه کې نیت وکوي. دوهم سنت چې ده په اوداسه کې هغه بسم الله الرحمن الرحیم دی. دی هدایي ملاسب او قاضي خان هغه وایي احتیاط په دې کې ده چې بسم الله الرحمن الرحیم هم له استنجا مخته وویل سي او هم له استنجا وروسته وویل سي. احتیاط او احوط خبره ده ځکه نبی علیه السلام وایي کچیرې یو سړی نیک کار شروع کوي او په هغه کار کې بسم الله الرحمن الرحیم ونه وایي هغه نیک کار په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع نه کړي دا کار یې کم برکته وي. نو د دې لپاره چې د سړي په اوداسه کې برکت پیدا سي نو د هغه لپاره طریقه دا ده چې دا سړی بسم الله الرحمن الرحیم وایي. یو حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي چې یو سړی اودس وکي او په هغه باندې بسم الله الرحمن الرحیم وایي دا اودس کامل اودس نه ده. نو کامل اودس هغه وخت اودس ته چې یو سړی په اوداسه کې بسم الله الرحمن الرحیم وایي. بعضی کتابو راخیستې دي چې په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شیطان داسې ویل کېږي لکه فکلیی باندې چې اور ویل کېږي. نو دغه ویل دی بسم الله الرحمن الرحیم دا په شیطان باندې بد تاثیر کوي. شیطان له هغو شیانو څخه له سړي چې بچ کوي هغه شیان چې سړي ته په اوداسه کې خلل پیدا کوي او یا سړي ته په اوداسه کې وسوسې ورچوي. نو په ویلو د بسم الله الرحمن الرحیم باندې شیطان داسې ویل کېږي لکه کلیی چې په اور باندې ویل کېږي. دریم سنت د اوداسو فریمنځل دی لاسو دی. یو سړی چې اودس کوي مخکې تر اوداسه به لاسونه تر مړوندو پورې پریمنځي ځکه حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله یو د تاسو را بیدار شي راویښ شي له خوب څخه هیڅ کله به لاسونه نه ډوبوي په لوښي کې، هیڅ کله به لاسونه لوښي ته نه داخلوي ځکه دی نه د خبر سي ده لاسونه له بدن څخه لګېدلي دي یا د ده لاسو شپه چیرې تېره کړې ده او بل دا چې لاسونه چې دي دا اعلی د پاکوالي ده په دې باندې نور بدن پاکیږي. نو که چیرې تر مخ لاسونه پاک نسی او لاسونه خرافي نو بیا نور بدن نه پاکیږي. نو دریم سنت لاسونه فریمنځل دي تر مړوندو. بل سنت د اوداسه چې ده هغه مسواک وهل دي. نبی علیه السلام فرمایي مسواک چې ده دا پاکونکی د خولې ده او سبب دی رضا د الله تعالی جل جلاله ده. مسواک ډیر مهم سنت
دا داسې یو سنت ده چې هم په دې کې د سړي د آخرت ډېرې فایدې دي، همې د دنیا د بدن د صحت لپاره ډېرې فایدې دي. نو اوله خبر دا ده چې مسواک به داسې وي چې نه به یو مخ ډېر نرم وي، داسې نرم به هم نه وي چې په هغه باندې پاکوالی نه راځي، او نه به یو مخ ډېر کلک وي چې په هغه باندې وری زخمي کیږي یا په هغه باندې غاښونه زخمي کیږي، بلکې برابر به وي، نه به یو مخ ډېر سخت وي او نه به یو مخ ډېر نرم وي، بلکې په مابین کې به وي. بله خبر دا ده چې مسواک به بې له غوټو وي، په مسواک کې به غوټې او بندونه نه وي. بعضې وایي چې بیخي بندونه به نه وي پکې، او بعضې وایي چې کیم لیږ به وي پکې، یعنې مسواک باید له بندو له غوټو چې خلاص وي. بعضې کتابونه راخلي چې مسواک باید غوټوالی یې د کوچنۍ ګوتې په اندازه باندې وي، او بعضې کتابونه مطلقې ګوته ښیي، یعنې مسواک به دومره غوټوالی لري لکه د یوې ګوتې په اندازه باندې، او اوږدوالی به د مسواک د یوې لویشتې په اندازه باندې وي. یعنې وار له واره چې مسواک را اخلي شروع کوي نو اندازه به یې د یوې لویشتې په اندازه باندې وي، وروسته بیا له وهلو یا له استعمالولو که کم شي پروا یې نسته. او بل خبر دا ده چې مسواک به په ساره باندې وږي او په اوږده باندې به یې نه وږي، اگر که مختلف روایت یې، بعضې د ساره روایت یې او بعضې د اوږده، خو تطبیق یې دا ده چې یو سړی مسواک وږي په غاښو باندې، په ساره به یې وږي، او چې په ژبه باندې یې وږي، په اوږده به یې وږي، نو تطبیق به راشي په مابین د احادیثو کې. بله خبر دا ده چې مسواک چې وږي یوازې په غاښو نه، بلکې د خولې په پورته برخه باندې، د خولې په کته برخه باندې، د غاښونو په سرو باندې، او د غاښونو په مابینو کې باید ټوله برخه د خولې په مسواک باندې ووهل شي. او بله خبر دا ده رد محتار اخیستې دي هغه اولې ناړې د مسواک چې یو سړی مسواک ووږي، هغه اول وار چې مسواک ووږي هغه ناړې باید تیرې شي، ځکه په دې سره هغه مرض او مرض جذام ورته وایي هغه دفع کیږي، او د فس مرض لپاره دا ډیره فایده رسوي. او بلکې دا رخلي چې ماشي وایي له مرګه د هر مرض لپاره هغه اولې ناړې د مسواک چې تیرې شي دا فایده مند دي. ماشي وایي له مرګه د هر مرض لپاره دوا ده، او له اولو ناړو وروسته د بیا نورې ناړې د مسواک نه تیروي، ځکه رد محتار وایي چې په دې باندې وسوسه پیدا کوي. او بله خبر دا ده چې مسواک چې څوک په جب کې ږدي، په جب کې به یې اچوي نه، بلکې دروي به یې په اوږدوالي باندې به یې دروي. او روایتو کې راځي چې نبي علیه السلام به مسواک په دا د غوږ او د سر په مابین کې دا د قلم په جې کې به یې مسواک ږدل، او صحابه به هم په دغو جیانو کې ږدل. بعضې روایتو کې راځي چې نبي علیه السلام به یا صحابه به مسواک په ولو د لونګۍ کې ږدل، یعنې مسواک به یې په ولو د لونګۍ کې ایښی و. مسواک ډېرې فواید او ډېرې منافع لري بیان. بله خبر دا ده چې بهتر دا ده چې مسواک د اراک له ونې څخه وي او یا د زیتون له ونې څخه وي، ځکه روایت کې راځي نبي علیه السلام وایي ډېر ښه ده هغه مسواک د اراک دی ونې یا مسواک دی زیتون دی ونې. نو مسواک باید د اراک دی ونې وي او یا دی زیتون دی ونې وي. او بل دا ده که چیرې یو مسواک در مختار رخلي، که چیرې مسواک ترې ولویشت زیات وي، په دا زیاته برخه باندې بیا شیطان سپریږي. بل دا ده چې مسواک باید د مسواک وهلو کې پرېمنځل شي، او وروسته چې مسواک ووهل شي باید پرېمنځل شي، ځکه در مختار وایي که چیرې سړی مسواک ووږي او پرې یې نه مینځي بیا په دې باندې شیطان مسواک وهي. بله خبر دا ده چې مسواک به سړی ږدي نه، بلکې په جب کې به یې دروي، ځکه وایي که چیرې یو سړی مسواک ږدي او دروي یې نه، له دې څخه ویره دا ده چې دې سړي ته جنون او یا لیونتوب پیدا شي،
او کتابو کې راځي چې مسواک په ښي لاس باندې وهل هم صحیح ده او په چپ لاس باندې، ځکه رد محتار وایي که چیرې مسواک له بابه د طهارت څخه سي، که ته دا وایي چې دا آله د طهارت او آله د پاکوالي ده، بیا یې په ښي لاس باندې وهل د مسواک دي، او که له بابه د ازالې څخه سي او په مسواک باندې ازاله راځي، هغه خراب شیان په ازاله کیږي، لرې کیږي، نو بیا په چپ لاس باندې مسواک وهل دي. خو که نورو احادیثو ته وګوري چې نبی علیه السلام به تیامن خوښول یا له ښي طرفه یا په ښي لاس باندې شروع کول یا کار کول خوښول، نو بیا په ښي لاس باندې، نو چې مختلف راخلي هغه په دې خاطر باندې چې بعضې له آلې د پاکوالي څخه بولي او بعضې له آلې د ازالې څخه بولي چې په دې باندې ازاله او طریقه د وهلو یې دا ده چې کوچنۍ او بټه ګوته به له مسواک څخه د لاندې کړي او نورې درې ګوتې به په مسواک باندې برسېره کړي. داسې به نه کوي لکه عام خلک چې خالص غاښونه په مسواک باندې پاکوي او نوره خولونه پاکوي، ځکه حدیث کې فم راغلی اسنان نه دي راغلي، نو د ټولې خولې وهلو لپاره مسواک وهل سنت ده. بلکې دا هم وخت مسواک ده چې له خوبه راپورته سوې، دا هم وخت مسواک ده چې خوله دې بدبویي وکوله، او دا هم وخت مسواک ده چې کله قرآن کریم تلاوت کوي، او یا هغه وخت کې هم مسواک وهلی شي چې چیرې یو مجلس ته ځي او ته په دې باندې ویریږي چې ما له خولې څخه خلک فاذابیږي او یا بدبویي پیدا کیږي، نو کولی شي مسواک ووهي، او که د چا څخه مسواک ورک سوی یا هیر سوی وي، جیب کې نه وي راخیستی، په کور تر پاته سوی وي، بیا دغه سبابه ګوته چې یا موږ تاسې د شهادت ګوته ورته وایي، دا هم په جیبه د مسواک باندې درېدلی شي، کولی شي په دې باندې سړی خلو مسواک او د مسواک په جیب باندې درېدلی شي. بعضې وایي خالي دا د شهادت ګوته، او بعضې وایي چې دغه بټه ګوته او د شهادت ګوته، په بټه ګوته باندې به د خولې ښی خوا کته پورته مسواکي، او په شهادت ګوته باندې به د خولې چپه خوا کته پورته مسواکي. که چیرې وای د یو سړي غاښونه نه وي، نو کیدلی شي چې ځیګه چیرې په ځای د مسواک باندې ودرېږي، او یا لکه زاولې چې درېږي د زنانو لپاره په جای د مسواک باندې، خو د زنانو لپاره هم احادیث راغلي دي، یعنی په حدیث باندې ثابته ده چې زنانه هم کولی شي چې مسواک ووهي. بله خبر دا ده بعضې فقها وایي چې مسواک به 3 وارې وهي په 3 وارې اوبو باندې، یعنی یو وارې به خولې ته اوبه واچوي مسواک به ووهي، بیا به خولې ته اوبه واچوي مسواک به ووهي، بیا به خولې ته اوبه واچوي مسواک به ووهي. خو بعضې وایي چې دا تر اطمینانه د قلب پورې کار لري، یعنی که د یو سړي زړه مطمئن سي په دې باندې چې د ما غاښونه پاک سو، یا هغه بدبویي د خولې چې ده هغه ووتله، یا نور کوم خراب مواد وي او یا په غاښو کې خوراک شی بند سوي وي، هغه شیان خارج سو او په دې باندې خولو، ورویو، زامو، تالو دا ټول شیان صفا سو پاک سو، نو که له 3 وار څخه کم یم صحیح ده. نو بعضې وایي 3 وارې، او بعضې وایي چې دا هغه وخت چې د زړه مطمئن سي بس د مسواک وهل یا سنت د مسواک په جای سو. بله خبر دا ده چې مسواک به نه روي، ځکه فرودلو د مسواک باندې لندوالی پیدا کیږي، او بعضې کتابونه وایي چې مسواک به نه ټینګوي، ځکه په ټینګوالي د مسواک باندې بعد مواسرو تکلیف پیدا کیږي، نو مسواک به وهي، په خوله باندې په غاښو باندې به نه مسواک روي او نه به یې ټینګوي، بلکې مسواک به وهي. نو محترمو مسلمانانو، هغه فواید یا هغه منافع د مسواک چې دي هغه موږ وروسته ذکر کوو، دغو په باره کې بل درس کې خبره کوو. دغه کومې خبرې چې موږ وکولې دا رد محتار راخیستې دي په اول جلد کې د اوداسو په سنتو کې د سواک په بحث کې، او یا سنت الحبیب راخیستې دي د اوداسو په بحث کې، او یا هدایه راخیستې دي
د اوداسو د سنتو په باره کې. نو محترمو مسلمانانو، سنتونه هغه شیان دي چې په دې باندې فرضونه کامل کیږي. کچیرې یو سړی په یو شي کې سنتونه فجا کی، د دې سړی هغه شی کامل سو، او که خدا ناخواسته نعوذ بالله په یو شي کې سنتونه فریږدي، په یو فرض کې سنتونه فریږدي، د دې سړی فرض کامل فرض نه ده. هغه ثوابونه اجرونه چې مرتب دي په دغه سنتو باندې له هغې څخه سړی محرومه کیږي. نو په آینده درس کې موږ د مسواک فایدې او یا د مسواک منافع ګټې بیانوو. هغه ګټې چې کتابو راخیستې دي داسې ګټې دي چې هم د سړي د دنیا لپاره فایده دي، هم د سړي د آخرت لپاره فایده دي. وما علینا الا البلاغ المبین. فضل کرم تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. ایمان کامل راکړه پدې پو یم خالق زما. ایمان کامل راکړه پدې پو یم خالق زما. هر څو دوری دوری لاړ شم اخر تا درځم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. خدایا امید لرم همیشه ستا د فضل کرم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. په هر منځ کې می دا سوال دا یا رحیم رحمانا. په هر منځ کې می دا سوال دا یا رحیم رحمانا. چې برابر کړه زما په لاره مستقیم قدم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. خدایا امید لرم همیشه ستا د فضل کرم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. زړه مې کړه پاک ته مال دولت دنیا له هرې مینې. زړه مې کړه پاک ته مال دولت دنیا له هرې مینې. تل دې وي زما د زړه په پاڼو ستا د مینې شبنم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. خدایا امید لرم همیشه ستا د فضل کرم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. عقیده کلکه په اسلام او سپین ایمان غواړم. عقیده کلکه په اسلام او سپین ایمان غواړم. چې په سپین زړه او سپین ټنډه ستا په لوري درشم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. خدایا امید لرم همیشه ستا د فضل کرم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. تا سجدا کوم تا یا متل پملاخم. رب ته تمرا توفیق راکړه ما ناتوانه سیفتا. رب ته تمرا
توفیق راکړه معنا توانا سیفتا چکړم په شوبا او پر زړه دستا سنا په هر دم تا ته سجدا کوم تا ته یا متل پملا خم خدایا امید لرم همیش دستا د فضل کرم تا ته سجدا کوم تا ته یا متل پملا خم تا ته سجدا کوم تا ته یا متل پملا خم تا ته سجدا کوم تا ته یا متل پملا خم